أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت بیان مشورو کړو او ما د تویلیو چې کله د نبوت نبی علیہ السلام دعوا وکړو الله نبی او رسول راولېږه نو بعضې کسان به مسلمانېدل او بعضو به مخالفت کو اکثر مخالفت کو جګړې جوړې شوې او ډیر کمزوري صحابه کرام چې غلامانو یا وینځي وي هغې سره ظلمونه شروع شو تر دې حده پورې چې د بعضې سره دومره ظلمونه وشو چې د هغې واقعات او د هغې داستان ویلم ګران دي. خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یوزل نبی علیہ السلام تعرض کو دا هغه وخت چې نبی علیہ السلام په دار ارقم کې پټ تبلیغ کاو. دار ارقم د صفا د غونډې سره خوا کې یو صحابي دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ داغه کورو داغه په کور کې بناستو او پټ به خپل مرګرو ته دین خاو دعوت به ورکاو او چې څوک به مسلمانېدل نو پټ براتل د کافر دومره زور او چې ښکارا چا د کلمې نوم نشو اغشته. تقریبا یو کم سلويختو ته چې د مسلمانانو تعداد ورسید نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام تعرض کو د الله رسول بار وتل پکار دی کولاو دا کار شروع کو نبی علیہ السلام په ځلنو هغه لک صبر وکي باغه کوم چې ماته الله فرمایي چې الله نی ویل نکوم او ابو بکر صدیق کلک شو نو نبی علیہ السلام سره صحابه بار وته او د بیت الله په مخ کې ادریدل او حضرت ابو بکر صدیق اعلان وکړ د کلمې توحید اشهد ان لا اله الا الله چې دا الله نه ما سوا بل رب نشته بل خدای نشته. هغه خو شرک کو دا الله نه ما سوا نور خدایانو ته سجده کوله. یو بوته د باران د پاره مقرر کړو باران سوال به داغه نه کو بل بوته د بچو د پاره مقرر کړو بچو سوالونه به داغه نه کول بلې د مال او د دولت لپاره مقرر کړو د مال او د دولت سوال به داغه نه کو بل د تجارت لپاره مقرر کړو چې تجارت کې به کامیابی نه حاصلو دا په قهر د خلکو الکه دا ټول کارونه د چا دي دا د الله دی ګوره بچی بم خدای نه غواړي مال دولت او په تجارت کې ګټه ارسه بد الله نه غواړي او روغ صحت بم د الله درکې. اوسم د باز خلکو د زیارتونو متعلق د عقیده ده الکه دا زیارت لازم دانی به مخ کېږي دا د دانو سپیشلیست دی او دی بل زیارت لازم دا د بادو ډاکټر دی دله چې لاړ شم باد بمخ کېږي دا غلط خبره. زیارتونو رتلل په خپل ځای خدي اخو بوتان او غیرت تل ګناه او شرک او کفر او زیارت رتلل هغه څه نه ده. د زیارتونو متعلق په خپل نبی علیہ السلام فرمایي یو وخت کې حکم کړو وی زیارتونو لبنځه ځکه خلکو په زیارتونو کې د ګناه کارونه کول او شرکی کارونه به کول همدغه چل به کول کله د خلک چې اوس کم کارونه په پنجاب کې خصوصا کوي سجده به وته کول اوسم پنجاب کې زیارتونو د حق سجده کوي. دغه قصه شروع ورو نبی علیہ السلام بالکل بزیارتونو لنځه نو چې کله بیا د خلکو هغه تربیت شو او د خلکو ذهني سوچ برابر ک نبی علیہ السلام مبارک نبی وته اعلان وکړ نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منې کړې وې ځکه تاسو د جاهلیت رسمونه کې رواجو اوس برابر شو قصه سم شو نو اوس اجازت ته ک تاسو زیارت لاله شي تړي تا خیرت را یادای د نیکانو خلقو قبرونو لا یا زیارتونو لتل شریعت مطابق دا جایز دی دا منع نه ده
خو نو داسې خو به نه کې چې دا باد ښه کوي او دا دانې ښه کوي دا زیارت او دا زیارت بچی ورکوي او دله به دوه ورکړي درې بوله نو دوه زامن به دې کېږي او که درې دې ورکړه درې زامن به دې کېږي. دا پکې شریعت کې ګناه ده. دا ارث خیر او شر دا د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې دي. دا به خدای نه غواړي. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. که ضرر درته ورسېد ګوره حصر دی، عربی کې حصر ورته وایي، حصر مضبوطه جمله. ضرر درته ورسېږي په مال کې دانه ورخیږي، تبه راشي، تکلیف راشي، فلا کاشف له الا هو. معنا دا ده چې بې د الله نه بل څوک دا تکلیف نشي لرکول. دا زیارتونه د نیکان خلق چې دی جمدي او دی به محتاج شو دی چا نه سوال کو. دا چې ته وایې چې دانې را لخه کوي، دا دانو والا زیارت چې بیمار بشو دانې برخته ځان له په خپل دانې جوړولو کې خدای ته به سوال کو. دونه سوچ زمونږ نشته. وی دا ذمہ داری اغشتر پمندانو. خدای پاک هغه سيزونه رواج دي کنه، هغه شیشتا زناس او دل اعظم بعد به کېږي. دا نیک سړی او بزرګو موږ د زیارتونو بد بنوي، توهین بنکه. دا نیک سړی خو کپه د بعد رالل نو دی بچالته یا به ډاکټر نه علاج کو یا د حکیم نه به الله ته چغواله. الله نه به سوال کو. و یریدک بخیر فلا راد لفضله. مؤکد جمله دا تاکیدی او حصر دی پکې چې کوم خیر د الله رسول غواړي څوک درنه شیخ واکوله. مالک د خیر او د شر الله دی، بنده مالک د خیر او د شر نه دی. شریعت مطابق لاړ شه. بالکل نبی علیہ السلام په خپل د بقی مخبرید او د شهداء احد نه کانو اولیاء و صالحینو. نبی علیہ السلام د شهداء ول پخپلته حضرت حمزه رضی الله عنه غلوی شهیدانو لبته، لیکن دا غختنه او دا سوال کول چې مال بیماری جوړه کا او مال دا چلو کو مال دا چلو کا. دا یو کنه په خبره او پنځو کې خلک بولتل هغه جیبه رواج ډول کې به پکې پروتو. شکر چې هغه شی اوس خدای پاک ختم کو. نو چې څوک د چا بتبونه ولا بلاړ وی ډب د غاړې لاله او زرا غلې متاله او چې تم اخلاص کې د دې تبه د جنجاله او ډول کې به ډنګ ورک غاړې ته به ډول کې چو. دا غلط رواجونه دلته زمونږ په دغه کنه په غاړه سوره شو نه وسه. مونږ ماشومانو سوره شو په ماشوم به سوره شو پکې وردن نه پوره به کته وې دې سره به سوره لرشي او ماشوله به ته تاو کړی. شکر دې داسې زونو دین خپل کو کې راغی، خلق دیندار شو د دې سيزونو خدای پاک. او دا شوبې او شکونه خلقو ته شیطان پړ کې چي. نبی عليه السلام مبارک فرمای وی باز وخت شیطان په چا په وجود کې ورنه نوځي نو څه چل پکې پیدا کی. ګوره حضور پاک فرمای نو بیا وتوی دی فلان کې لاړ شه چې دا جوړ دی کی نو چې ال تر شي نه شیطان ته روزي نو خلقو ته یو ګوره کنه جوړ شو وی دا پکې شیطان نه نوته وسوسه وته واچي. نو مالک د خیر او د شر بسوک غنو لوی الله بغنو. دا نور اسباب دي او واسطي دي او ذرایع دي. اسباب ډاکټر دی جوړول نشي، دا استا یو سبب دی. ها د قرانګي کنه کانو بزرګانو لزه نو دعا ته غواړه به ما د پاره دعا بدلو کی. دا یو ډیره لوی خبره ده. مال دعا غواړه ابدل دعاو کې د خدای په دربار کې څه کلمات به توخی هغه کلمات په شروع کې اورات به شروع کې نو بیا د نیکانو دعاګانې خدای په قبلای. دا جدا طریقه شو. نو جناب دې دا بوتان جوړ کړو، دا د باران دی او دا د سوري دی او دا د فلان کې دی او دا د پلان کې دی. نو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام سره راغی او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ اشهد ان لا اله الا الله. د دې خبرې گوی ورکو مقیده مدادا چې د عبادت لایق څوک ته یو الله بل څوک نشته. سر بز الله تعالی کو بل ځاته باندې لګو. زما د قسمی په دې جمعات کې درته وایم یو د لاهور ته تلو سید علی حجویری رحمت الله علیه دا خلق وته دا تاګنج بخښ وي. دا نوم مولوی غلط خلق یې خو دي په نوم سید علی حجویری دی. دا ډېر لوی بزرګ سره تیر شوی او ډېر لوی نیک سره تیر شوی. قسم دې په خدای یو سره میولید چې قبله ته شاکلا او داغه قبر ته مخ ته په سجده وته ولګول. او دې زیارتونو کې داسې طریقې جوړې کړې چې خلک ورشي نو سجده وته لګای. الله عبادت خو یوازې دا نه چې منځ وته کې په داسې طریقه د یو چا تعظیم کول
چې ځان انتهایی عاجزه کې وغلوي کې او د خپل کارونو متصرف وګڼي چې مال خیر او شر را کولی شي بچی را کولی شي دې ته شرک وایي ګوره هر ګناه ورته خدای وبخي چې توبه دې نه استلې او شرک د خدای نه بخي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء توبه دې وستله خو شرک هم بخي او کبه توبه لاړې نو نور ګناهونه کده خدای خو خجلته به وبخي معاف پیږي پیغمبر به سپارښو کی بچی به سپارښو کی عالمان صالحان خو شرک الله وی بالکل نه بخم ہمیشہ لپاره به جهنم کې پروتي الله دې مساتی دې شرک د رد لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله راولي اعلان وکړه واشهد ان محمد رسول الله دې خبرې کوي چې نبی علیہ السلام د خدای مبارک استاد دی او خپل پیغمبر چې دا اعلان وکړه نو بس خلک په ابوبکر راغون شو ټول کافران راغون شو چې خاخکارم قصې شروع کړې حضرت ابوبکر صدیق یې ووهه دومره ووخه چې دا پوزه د غریب ماته شوه په مخې وینې وبهېدې ډېر زیات زخمی شو او چې دومره زخمی شو چې بېهوشه شو بالکل صحابه غریبانان نورم واهلی شو خو منتشر شو حضرت ابوبکر صدیق د قوم خلک رالل او دې بېهوشه یوړو کور ته بېهوشه یوړو او دې خیال و چې یقین لري که دې د دیوالو نه بچ شي حالانکه ابوبکر سماشوم راکوټه سړی نو او نه غلام عمره د مکې د بنو تیم قبیله په سردارانو کې لوی سردارو خلکو به قدر کو قوم د حضرت ابوبکر راغی غیله غوسه ورله چې دا زمونږ د مشر دا سړی دا ولې د خلکو وو هغه راغی قوم او د بیت الله په مخ کې اعلان وکړ وی زمونږ سړی کو مسلمان دی او د پلان نیکه دیني پرېښی دی اپی شو خپل کارې پیشه ستاسو د والو ټکولو سره څه تعلق قوم کافر دی مسلمان نه دی وخت کې خو بیا هم په خپه دی او که زمونږ سړی ابوبکر مړ شو فلان کی نه به انتقام لو دا زمونږ اعلان دی خلک هم پریشان او د مکې سرداران چې واقعي دونه وال نو پکا چې بېهوشه شو دی بېهوشه پروت دی مور ورته ناسته ام الخیر او څوک لاسونه مږي څوک ول خپې مږي څوک ول ګوتې مږي څوک ورته چغې وایي سهار بېهوش او مازدیګر په هوش کې راغی نو چې څنګه په هوش کې راغی لومبه تپوس یې وکړ لومبه خلق وتګي کافر ته تودي ځکه مسلمانان خو نشته اخو سره د نبی عليه السلام دار ارقم ته خپل کورون ته لاړل لومبه تپوس یې دا وکړ وی ماته د نبی عليه السلام حال وای چې هغه بسنګي لومبه تپوس ته خلق ته ټول خوار شو ملامت کوي چې داغه د لاس خو د باینده تکلیفونه تیر شو داغه د لاس به هوش شوي او دا وینې د نتوي شوي او چې د سترګې وغړول نو بیا هم دغه تپوس کې نو بعضې د قوم خلک هم ترې روان شو هغه وی نه ما ته فورا پته الوایې مور ولا الوا پخه کړه نرم خوراک بېهوشه دی چې دا خولې نه مینې بېږي چې دا الوا خوري بچې دا وخوره لږ دی یو پوټې طبیعت برابر شي ساره دا بېهوشه دا لږ یو بوس که چې لږه تنده دې ختمه شي وی مورې تر څو چې د نبي علیه السلام د حال نه نه خبر قسم دې که دا اوبه سک وکړم او دې خوراک له دې خولم یوسم دې ته محبت مینه وه ما له فورا د نبي علیه السلام خبر راکې مورم ورته ملامته کړي مورې خبرې رسو دي ما ته د خپل جانان الوایا زما محبوب کم ځای دی څنګه دی لکه وال کول شروع شو اب هم زخمی اب هم خوږي خامخا به زخمی به خوږ به ما تعالی وایي وی مونږ ته څه خبر یو مونږ ته څه پته لګي وی دا عمر خور د ام جمیل وی هغې ته پته لګي هغې نه تپوس وکړي نو بچی دی بیا مورې کافره ده لا مسلمان نه دی خو بچی دی په بچی خامخا د خلکو رحم راځي نو مورې زر لاړه د حضرت عمر خور ته ام جمیل کړه وی زه راغلی زما زوی ابوبکر او دقسې ساره داسې والی شوی دی او بېهوشه پروت او تږي دی نهر دی وینې ته بیږي خو چې سترګې وغړولې نو د محمد نو مخلي صلی الله علیه وسلم نو مونږ ته څه پته چې به کوم ځای کې وي او وی ته راته یاده کړې چې د هغې تپوس وکړې غریبه ویارېده چې که زه الویم هسې نه ماله څوک تکلیف رانهږي وی څوک ابوبکر زه خو یې نه پېژنم ځان یې ناغرضه کړم نو خو ابوبکر نه پېژنم څوک دی وی زما زوی رستا نوم یې اغېښتی دی وی د بل چا به یې اغېښتي زه خو یې نه پېژنم یاره وی تورېږه چې ته دونه په دې خپل بچي پریشان یې در سره ځم چې زه یې وګورم په خپله ځان یې ناجان کړ چې دا به څوک نو راله نو چې راله حضرت ابوبکر ته یې وکتل نو په ژړا شوه ورته هغې خو پېژنده مسلمان رو په ژړا شوه نو ته فورا حضرت ابوبکر تپوس کړي ام جمیل د نبي علیه السلام حال راته
د خپل محبوب ذکر راتاو که څنګه دی نو هغه یریده مور ته اشاره وکړه وی مور دی ولاړه ده وی مه یریږه ته وایا وی په خیر دی ټیک ټاک دی وی کومه دی وی دار ارقم کې دی وی ما ولا بوزه مور ته یې بچی دا لک خوراک خوري مور چې مې نبی علیہ السلام په دې سترګو نیلې دي قسم دې ګوتې اوس پریشان یم خامخا هغه به گزار شوی زخمی وي زه به وینم نبی علیہ السلام نو پاسې دې کم ځای شو پس وکړه ونیو مور وسره شو دا عمر خور وسره شو وی خدي وخت کې مزه چې لګه تیار شینو لړ بشو اسنه پلار سو ګوتل مخې له درشي بیا گزارونه کی نو چې نبی علیہ السلام لا ورور رسول پیغمبر علیہ السلام یې ولید نو ډېر وجل او صحابه متوجل او نبی علیہ السلام مرتوجل وی دا الله رسوله چې تمرو ولید ټول غمونه می ختم شي جوړ شو مې ټیک شو الله رسوله زما دې مور ته دعا وکړه مور کلکه کافره و وی سره به جنگ کو حضرت ابوبکر صدیق سره او جګړه به وسره کو پلار دې کدی دې پرې خو او والته کول بخوري وی دې مور ته مې د الله رسوله دعا وکړه چې زما د مور خدای پاک مسلمانه کی نبی علیہ السلام لا سوچت کې یا الله د ابوبکر د مور مسلمانه کی فورا خدای غم مسلمانه مور مسلمانه شو حضرت ابوبکر غوند شخصیت پایدار تکلیف تیر شو دا سه نور صحابه حضرت بلال رضی الله عنه دا واقعیت ودته معلوم او به نیو نو د مکی په شګو به سم لو په ګرم شو او بیا به ګرم زیل یو ځای ته بوتلم د مکی شریفې نه بار وی رضا غزیره تخیم چې بلال به وته بوته الله ته پته ده تاریخ کې څه ذکر نشتا خو یو مرګري بوتلم نو دا التډیر زیات پاتې شوی دی نو ما چې علاقه او قتلا شګ او ګرم او کانی او داس یو کویم پکې شاغون دی او د کیکر بوټي پکې ډیر زیات ما ته دا ځای دی دا په شګو به سملو او د مکه ګرمي ډیره سخته ګرمي ده او بیا به ګرمي تیګ را واغشته کانی او دا ګرم دبره دا به ول په دې سینې د پاسه کې خو هغه توبه مو او چې دې ته سان شي غشته مرشي په دې کې او چې کم زخم به جوړ شو شګي به ولا واچولې پکې او په دې ابن پرې خو دا ماشومان به چوکي ورکړي غنو والا چوکي ازغو والا چوکي وشابه دی وه دی به غیر کوه او داغه د خلک یو ټکی بس پروتو الله احد الله یو دی یک تنها دی خدای شریک نه لري دا بنیادی چیز دی ګور الله یک تنها دی شریک نه لري سمانا په ذات کې یو دی او یادو سترونو ګوره چې څنګه دا شرک دی چې ته خدایان دوه غاڼې دا هم شرک دی چې دا الله خاص صفت بندله ثابت ہے دا الله چې کوم خاص صفت دا چاله ثابت ہے بندله دا هم شرک دی دا هم کفر دا بنده او د خدای منځ کې فرق بساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر لوی شخصیت دی لیکن الله نه کم دی حضرت عبدالرحمن بابا سوئی ویدا سے څنګه دی خدای مګانا بشک چې بنده دی خدای مګانا بشک چې بنده دی نور کل والا صفات دی پر اختیار او عربی شاعر وای لا يمكن السنا کما کان او هغه څه سنه نشمله چې د پیغمبر د شان سره مناسب ده نشم هغه څه تعریف کوله خو دون ابویم چې بعدس خدا بزرگ تو یې قصه مخ وی دون ابویم چې د الله نه لاندې د ارچانه دی مرتبه اوچت خو خدای نه دی ګوره خدای نه دی او د الله چې کوم خاص صفاتونه دي دا به ثابته ک نبی علیہ السلام لا بل پیغمبر لا بل چا الله د الله خاص صفات مون ثابت کو کاندې ته پریوت تبه ته پریوت هر ځای هر وخت موجود څوک ته دا ادا صفت په الله او هغه سيزونه چې زمون پسترګو پلاسونو کې ناراضي عقل کې ناراضي چې هغه ته د غیب او علم وای دا چا سره خایيږي الله سبحانه وتعالى بنا ثابت خطا دي څوک نه نو دا یو عقیده وا چې په دې عقیده د نبی رسول الله جګړه و په دقه سي جګړه و نه په بادشاہ او نه په مال او نه په دولت نو شرک فی ذات چې دوه خدایان غني شرک فی صفات چې الله خاص صفت چاله ثابت کې بندا شرک فی ربوبیت الکه دا پالون کې او الله دې ودا فلان کېم لو یول کوي او غټول کوي تیم پالل کوي دا شرک دام د چا صفت ته دا ربوبیت دا الله صفت بندا له بنا ثابت فرق به ثابت ہے بهر کې زمارونو
حضرت بلال به وه او داسې به په چامکینونو وه چې وینې به د غریب نه به دی او د هغه دغه یو اواز الله احد الله یکتا دی شریک نه لري نه په ذات کې نه په صفاتونو کې نه په کارونو کې نه دوه خدایان شته نه درې شته یو دی او نه د خدای صفاتونه په بل چا کې شته او نه د الله په شان کارونه بل څوک کوي بل څوک نشي کوي بچی به خدای درکړي شفا به الله درکړي خیر او شر د الله په لاس کې دی الله به درکړي نور څه خدای پیدا کړي انسان الله پیدا کړی دی خدای به فنا کړي د اختیار الله بل چا نه دی ورکړي نو دی به بیا وه میودت حضرت ابوبکر صدیق پر روانو او په دې غریب لوبه کې دی نو ماشومان مو یو لوی مو پکانې مو له پچاکینو مو او اذا پرې دو دی وینا الله احد د حضرت ابوبکر په زړه اوس وځي امالک ته ولوي اذا امرې خرسینا ویل نه خرسو وی پسو یې خرسه وی په دومره پیسو بس لال کوړته پیسې وروړي ولې ورکړي ابوبکر مون خو له خيار غنلې دا دومره پیسو خو نو په دې خو د پشان لس مریان کېږي او دې خو د خدمت هم نه ټوله شغه حد چغي وي دې خو د خدمت هم نه دی د کار هم نه دی او دومره پیسې دې پیرا کړې وای بس ته پرې د کې چې کم کمالات دي دا په بل چا کې نشته مال پیجندل دي نو چې کور ته را وس نو بلال وتسوي د حبشه او د حبشه او تسوي وای ابوبکر ځان لري غشتم که خدای لري غشتم الله اکبر که ځان لري غشتم نو خیرات کار چې سکاري چې در لوکم او که خپل رب لري غشتم ما اور پرې د چې د خپل رب عبادت وکړم ما خپل خدای پرې اګه ځان لري غشتم کوم بده خدمت وینا ما ځان لري غشتم الله لا غشتم او زدن نه پس زاده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړ وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا وی ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار آزاد کړ بلال ته سردار وي اعتق سیدنا زمون سردار آزاد کړ غلامیان بچ کړ حضرت عمار او حضرت یاسر الله اکبر دا سه به وهل دا سه حضرت یاسر رضی الله عنه په والو ټکول شهید کا غریب وهابه او چتا او خلاصو به او په خپو کې به ته پړی واچول او پزما کا وراخ کړ جنگ پسده ایرونو پدې نه دی چې پیسې دولت مال بادشاہي د قیو ټکی باندې جګړه ده چې هغه وي الله احد الله یو دی هغه به خدای له شریک ده د قیو ټکی باندې جګړه الله احد جګړه پدې ده نو دوه هو چې غریب شهید شو شهید حضرت یاسر او بیبي حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها هغه شهید کړه او په دومره بے درده شهید کړه چې داغه مثال نشي پیش کېده او خیره واستنو د خپې پورې ولا پړې وتاړه ایو پړې د اوخه پورې وتاړه بل پړې دیخ پورې وتاړه د خپې پورې اول ته اوخه پورې وتاړه او د دواړو اوخه ته ابو جهل وې دا اوخه روانه کې اوخه خورې لوي طاقت چې روانه کې د خپې د غریب کلاو شو نو په جاړه شو نو یو دروي د اوخه په ودرول وی مدد توی ما چې نشي ټینګې دی کړ دې سزا ته پمیان بده شلو ټینګې دی نشي در تویم کنه پرېګه د نوې دین دی او دا زوړ دین دی قبول کا وینا وی ولې جاړل ولی وی ما خو به تکلیف نه دی جاړل چې دا تاسو ما پمیان شلوي په دې مې نه دی جاړل جاړم په دې چې ډېر ټپه مو پټې نه غوندې سامې ده اوس په مې پدمیان دوزای کې صبرانو خيږي جالم پدې چرمان او افسوس زما په وجود څومره ویخته دي دومره ما کې ساګانې وي او هر سامې په دغه طریقه د الله د دین نه قربان کړي پدې جالم نو بیا وسره ډېر ظلم وکړ او نه ځای راواغښتا او باغی باندې ول ډېر د حیا په ځای کې گزارو کو پاغه کې شهید کړل دا د دین د لپاره قربانې دي ګوره من سوکل من انا سیز د لپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را من الله روان دي اسم نشته من سوکل من دین له قرباني ورکړه جمعاتونو پورې مونږ خنداګانې کوو په علماو پورې مونږ خنداګانې کوو د دین نه خو نن ستوم دقه دي کنه پیغمبر خو نشته چې ته دا غلاس کول کې صحابه خو نشته چې دا غلاس کول کې او چې څوک د پیغمبر دین خی
او په کوم ځای کې د پیغمبر دین ښودل کېږي دغه دین دی کنه. مسلمانه سوچ نه کې علماء پسې تکنزل کې تا څو پیسې دنه نه غواړي، دولت ته نه غواړي، دین ته تخی، مونږ ته تخی، قران ته تخی، نیکی ته تخی، جنت لار ته تخی، دوزخ نه دی بچ کی. په دې دومره ورځو کې سو کال او شو زما تاسو سره ما دنه چې تر دنیا مطالبه کړ دغه چنده د جمعات لغو په کور لنه غواړم تاسو مخکې په دې جمعات ته پاسه لګی دا تاسو یې وینئ خپل لاس کې مناله خدا چې راغله مې وشین شو خدای د پاره شین شو چې تاسو نه خدای جنت والا جوړ دوزخ نه خدای بچ. دا علماء هم دقه کار دی جمعات کې کېږي دا رنګ وګوره تاسو دا نیکان خلق تبلیغ والا او دا نور دوستان سوي ده ته خو دین ته بیان طالبان تاسو په ټوکلو لګیا دي نو څه کوي نو خود دین زکای کنه قران زکای دین زکای نو ته طالب دشمن نو ته د جمعات دشمن نو ته د مدرسې دشمن مدرسه کې سړي خدای قران پکې خود لیکيږي کنه مدرسه کې څه شه ده د پیغمبر حدیث پکې خود لیکيږي کنه نو سکول سره دشمنی نه کوي یو نه سره نه کوي او د خدای قران سره کوي علماء سره کوي نیکانو سره کوي ګيري تسبق ګوري پټکی تسبق ګوري ولی ته خدای نه مانی ته قیامت نه مانی قر نه مانی دی لبنه دی ټول عمر بجم دی دا صحابه ستا پېښوایان نو دوی سره دي تاسو کړل او غلطه کمه خو پارچا کی نو دا خو د سوار لسمه صدی دا خو صحابه صدی نه ده غلطه پچا کې نشته دی قربان او ته وګوره کنه دا به د قیامت پر ورځ د دې حساب کیږي احتساب به خدای کوي سمیه به مدري چې دې څه کړی دي ستا مور څه کړی دي بلال به مدري دا مې نیازبینو د څه کړی دي تاسو کړی دي دا یسر به مدري رضی الله عنه د څه کړی دي او تاسو کړی دي بیا به موږ څه رسول الله مبارک بم ولر حضرت آدم علیه السلام بم ولړي او پیغمبران بم ولړي قران به ولړي دا قران اسه وړي خبره خو نه دي د دنیا جون تیر بشي چې په قبر ورله خدای قبر تونه مو د قبر کې روته او قیامت لو ورځ را روانه ده خو الله ابسته پیدا کړی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون او سقا چې ما بس د ماشومان لوب ټوک ماشومان چې د غویان او جوړي او ټس ولور کې ماتي کې خټه ما لوب ټوک له جوړ کړی ما خو لوب ټوک نه جوړ کړی بیبي سمیه په دغه طریقه ده حضرت عمار به و غریب حضرت عمار رضی الله عنه خو بچ بیا لیکن الله غلب یا لوی مرتبه ورکړي مسجد قباء کې چې کله نبی علیہ السلام جوړو دی حضرت عمار به خلق و یو خخت وړل د بدود وخت وړل نبی علیہ السلام چې وتو قتل وه عمار تقله الفئه الباغيه باغی دل بدی وجنی تب شهید کېږي د باغیانو د الله سره دا یو معجزه شو د نبی علیہ السلام کومه خبره چې د پیغمبر علیہ السلام خو نه پیشنګوئی ولې د روستو زمانه هغه ته معجزه وای د عادت او د عقل نبار د پیغمبر معجزه ده دا همیشه دي چې کله خدای او غواړي نو یو چې کله خدای نه غواړي نه د ډېر سيزونه نه دی وی د ډېر ویلي دي د ډېر وته پته و د ډېر نو لګو نو نو په جنگ صفین کې د غریب ولګید زخمی شو چاته مال او براوړې حضرت عمار نو چې وبې ولا راوړې هغه سړی ولا د وبو په دې پیر راوړې محبوب پیغمبرنا چې عماره اخر مشروب به پیړي زک سات پس به اخر به پرس کې په بستا اخیری مشروبی دا باقی ډیر الوی مبارک چې عمار تا چې نن په خپل دوستانو محبوب پیغمبرنا چې عماره اخر مشروب به پیړي زک سات پس به اخر به پرس کې په بستا اخیری مشروبی دا باقی رسکه ویدا اخیری مشروب دی او ډیر خوشاله نن ډیر الوی مبارکی دی عمار تا چې نن پر خپل دوستانو سره ملاقات کوي او سره لاړو خاطر د کسه کې د دین خدمت کوي
اسانه خبره خو دلته به یو سړی راشي او زما د اسلام خلاف بچغه وي تاسو به جمع دې پرې نو شرک او کفر خدای دینو او صحابه باغه کې مې څه چغواله. ابو جهل راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د پیغمبر علیه السلام په شان کې ډیره سخته ګستاخی وکړه، ډېر کنځلې یې ورته وکړه. داسې کنځلې ورته وکړه چې نبی علیه السلام کې خاندان کې نسب کې ځای پرې نه ښود. حضور پاک چپ وغږې ونه کړ، هېڅ یې ونه وی. دې کې حضرت حمزه ته یو ښکار له پرې دی دا ښکار نه راغی لینده او غشي ورسره یو ښځې ورته الوي یاره حمزه ارمان لږ ساعت مخکې راغلی وي درواره حالت دې لیدلی وي. ویې څنګه؟ وی نن خو ته ابوجهل ډېر زیات بدرد وي. وی ښه وی یو بس نیغ دا د عادت ته و چې دی به نیغ دا ښکار چې به راغی نو بیت الله له به ته نیغ ورغی بیت الله بس ابوجهل پکې ناست و ډله ورسره وه. هغه لینده یو چته کړه د غشي هغه لینده او ابوجهل دې کپرې دی راوبروله. وی تا زما وروره سره کار څه دی د هغه خپل دین او ستا خپل دین او که ایمان د کې او نه را میدان ته شه. داسې سخت شړقې په سر ورکړه چې د ابوجهل د سر نبی نه روانه شو او وی که نه وی ما کلمه وی دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله که پلار کې زور را دی خلک ورپسې پاسېدل خو ابوجهل وی غلی شه دې وخت کې دی په جوش کې دی او مې وروره ډېر بېعزته کړی دی. خیر حضرت حمزه چې کور ته لاړ په سوچ کې پرېوت چې دا خو ما جذباتو نه کلمه ووی زور دین مې پرېښو نوی دین مې قبول کو دا مې سوکړل وی ټوله شپه مې خوب ونه کړ. نو ایثار عالم بیت الله سره ودرېدم نو ما خپل خدای ته سوال وکړ چې خدایا ما خو خپل د پلار نیکه زور دین پرېښود او نوی دین مې اعلان وکړ جذباتو کې رالم غوسه کې رالم او زړه مې مطمئن نه دی خدای چې کوم حق یې هغه راته وښی وی پروردګار راته حق وښو ټول شکونه مې ختم شو ایمان راله خدای اړه کې مضبوط کړ. دا هغه کنځلو خدای بدل دلته ورکړ مسلمان شو. چاته به تکلیفونه رسېدل څوک به وهلی کېدل او څوک به خدای پاک چې د چا په قسمت لیکلی وه هغه مسلمانېدل. حضرت عثمان رضی الله عنه د هغه ترو نو د کجورو پوزکي کې به یې وتړه پوزکي به یې تګیر چاپېره توک او په پړي به یې وتړه خو تر ته خو تر خو د پلار په دی وي څوک ورته غږ نه شي کولی حالانکې ډېر لوی شریف النفس او لوی خاندان دی او د پاسه به یې پوزکي وتړه او لوګې به یې ورته لاندې نه کوو. دا تکلیفونه لیکن الله وسره سوکړل دې خلکو سره دا یو په یو نبی علیہ السلام شمیرلی دی یو په یو په ګوته کړی دی. ابو بکر فی الجنه جنت ته بځي عمر فی الجنه جنت ته بځي عثمان فی الجنه جنت ته بځي علی فی الجنه جنت ته بځي یو 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 په ګوته خودلی دی شمیرلی دی یو کس کفارو میټینګ وکړو ویرد نبی علیہ السلام متعلق دی بس چل وسره دا خو زمونږ ډېر خلک روان دي ورو یو یو کسې ملګري کېږي. دا عمر پکې نوجوان حضرت عمر رضی الله تورې واغېسته مړه وي تاسو له چل نه درځي ما له راځي دغه دې ورلم پې دلته کښېنئ خوځئ ما اله به زه کور ته ځم ډوډۍ به خورم او بس کم تر څو چې مې د محمد صلی الله علیه وسلم سر نی پرې کړی دلته مې دله نی راوړی بس هغه خو ما حرامیان وته زنده باد وي ما دې هغې تورې نه تیکې نه وویسته په لاره ورته یو صحابي په مخه ورغی حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دی بل یو بل صحابي بعضې حضرات یادوي چې په مخه ورغی ورته وی عمره څه کې یاره د پلان کې د ورځم او نوی دین خورئ ټول قوم کې اختلافات پیدا شو او نه نه پرېږدم سر به دې په توره وام خو صحابي خو پټ مسلمان عمره دا کار ګران دی نه شي کولی نه خواښی کوم عمره ګوره مه کوه ډېر لوی قوم یې دی یاره وي ما دې دا قوم مړ کړي خو دا کار د نن کوم ورته وایي نه شي کولی مه کوه بس دې پې پېښ شو وایي لکه سعادت معلومېږي لکه چې تم صحابي شوې صحابي به یې دین ته وي اوس لکه تا برابر کړم هغه ورته ما پرېږده ورشه د خور او د اوښې غم دی واله ته چې د کومې یوې وجلو پسې ځې د هغې رڼا ستا د خور کور ته ننوتله پیغور یې ورکړ نو عربو له خو پیغور لوی شو
بس فوراً لاړ نبی علیہ السلام په ځای پرې خود خور کړل د خنوم فاطمه التلا او دا او خنوم سعید ابن زید چې الته سنگلاړه او اتفاق تا ګوره هغه یو استاد راغلی قرآن وته خي حضرت خباب رضی الله عنه هغه چې وهب غریب ټکاو او قرآن خي او دروازې ځان پسې دنه نه زنجیر کړي چې عمر ورغه دروازې دې کور کړه دروازه بنده و چې هغه کې خود قرآن شریف تلاوت یې وورد او خدا خبره خو ټیک تا دا خو ما دا خور اوخي مسلمانان شوی دي نو د غسین د تورې پاغه سټه باندې پاغه لاس مری باندې دروازه والا ورلرکه هغه خو پیشو هغه استاد ته حضرت خباب ته دا سکارو کا ته یو غاړه ته پټ کټلان دیک او یې قیمه ده خور دنه بس خدای را پیخه کړی دا څه چکیږي چې دروازه ورته سین کولاو کړه نو دی اوخي ته په پرزونه شو او کلان دې زینین او برا زیشتخه برا اوخه جه برا درې خوري دي او برا زیشت الله وبخ برا اوخه جه برا زیرې دي اوخه سره په پرزونه شو او داسې لګیږي چې دې خوري زوره ورمو تور او د توري په موټي وای د خپل اوخه نو دا خورې رااله چې یو امرور دی بل خو مې اوخه اخلاصي وکاو خدای مو بخله ګوندې چنده کې تعاون وکړي ښا ځکه زمونږ ته ډېر زیات کار پاتې دی اوسم او قرضدار یو ډېرې پیسې را باندې قضې پردی پیسې مې یو بل نه واغېستې هم پکې ولګولې پرشونه پاتې دي پلسترې پاتې دي بره کار پاتې دی او ډېر کار پکې پاتې دی اوسم او بار خو تاسو ته پته نه مونږ چا نه چندې نه غواړو او نه چاته وینا کوو هم ستاسو په دې لږو لږې خدای برابروي نو زه د اخلاص نه لغوندې تعاون پکې کوي یا کله چا سیمټ مونږ ته کمې دی که د سیمټو چا وس رسي نو سوس بوره سیمټ کړه چا وس کیږي وایي مانځه نه پس خیر ما غرور ته وایي قاری صاحب ته فایده احمد ته سو سیمټ شو کغشتي شي ایم ضرورت ته مونږ ته نورم څه د بعضې څیزونو ضرورت ته نو دا خورې ورله او د دواړو خلاصې کوي حضرت عمر سپېل او چته کړه دا خورې په د مخ وواله خو دومره مضبوطه سپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینې راووتې او د عمر پم پرېوتې بس چې داسې وشو نو بس خورم د عمر خور وه وی لاس د خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښې توره د سره مونږ مړه کا بس مونږ مسلمانان شوي نو چې ده دا خور دې اوښکو ته وکتل سترګو ته او دې وینو ته یې وکتل نو په لکې رحم راغی او خې پرېښود تو یې کېښود وی تاسو څه وې ما ته وښایې وی نه ښایو ته پلیتې ته کافر یې تا ته مونږ دا نه ښایو وی څه چلو کوم وی لامبې به بس حضرت خباب رضی الله عنه پوه شو چې د نبی علیہ السلام بیگانه دعا عرش ته رسېدل اثر شوی دی بس زر راووت د کټ ته لاندې نه ای عمره قسم دې ته چې د چا مرګ پسې دی بیګې ستا د ایمان دپاره دعا کړې ده خیر خواهی پسې ګرځي او د شپې نبی علیہ السلام بیګا دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوه عمر کې یو مسلمان کې نو د نوم عمر او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام دله تغلیب ورکړ دې کې یو مسلمان کې په بیګا دعا غوښتل او مرګ پسې ګرځي اره خیر لټای ته مرګ پسې ګرځي ویلم بل وی توای سړي وی ماته خو سوایا کنه نو چې څنګه پاڼه راواړولا قرآن حکیم به په تختو لیکه د کجورو په تختو به لیکه په ډبرو په کاغذ نو د نبی اسلام په منځ کې چې تخته را واغښتا لومبه آیت عجیبه ده لومبه آیت هغه داسې دی چې انی انا الله ظلم لا اله الا انا ما سره شریک نشته فاعبدني زما عبادت وکړه واقم الصلاه لذکری او ما د پر ما د یاداش کما یادې نو منځو کا په منځ می یاد کړ دا لومبه آیتو دا الله د توحید په چې دی ورد له پړه کې اثر شو وې د چې نبی عليه السلام له نو بس خوشاله شو نبی عليه السلام دار ارقام کو اول طاقت ایت رسیدل چې عمر د مرګ پسې راوته دي او تور وسره صحابه پریشانو چې دې څنګه دار ارقام ته ورننوت صحابه یې سبا غدراغه نبی اسلام هم ډېر بهادر وي دې خواشه
وی که په ښه نیت راغلي هر کلی به ورته ویم او که په غلط نیت راغلي د ده په دا توره به ترې دا سر وه حضور پاک ور منډه کړې ور تیز شو عمر یې د دقه ځای نه کلک کړی و هغه بهادر عمر په رپېدو شو او روسو بیا وی رستو وی قسم دې که داسې حال را باندې چې ته راغلي چې د نبي علیه السلام لاس مبارک مې ګریوان نه راورسېد وی د سر د ویښتو نه د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبهېدې وایه عمره په څه نیت راغلی شابه وایه د الله رسوله د ایمان په نیت مسلمانېږم کلمه ویم کلمې وې او ټولو صحابو د خوشحالۍ نه وي الله اکبر خوشحالۍ نه وي الله اکبر او جنات فرشتے سوائی اسمان کے فرشتے ابن ماجہ کے حدیث تے ابن ماجہ پہ حوالہ درتویم ابن ماجہ کی سری استبشر اہل السماوات بے اسلام عمر دلتا جسین مسلمانان خوشحال دیو بل مبارک باد ورکی مبارک سے عمر مسلمان شو نو پوا اسمانونو کی فرشتے یو بل ترغالو دیو مبارک باد ورکی مبارک سے عمر مسلمان شو خدای مسلمان ګور یو وی دا الله رسول دا دین حق دی کنه ویو ولی حق نه دی نو پټ ولې ناس شو وی ما ته لاډر نشتا وی زه خو په ولم راغی د بیت الله خواله ودرېد وی که څوک مې پیژني خو ډېره ښه ده او که څوک مې نه پیژني نو انا عمر بن الخطاب اوس هغې ناست دي چې د نبي علیه السلام صبر وکړي هلته ناست دي او ما ایمان راوړه ښه مسلمان شوم ښکار له ته په خپله ښکار شو ما ایمان راوړو او که چا کې زوري را میدان ته دي شي نو ګرم ډېله سوخپه نه وړي بیا په غریب هر سړی ورځي په مضبوط پهلوان څوک نشي ورتلی چا کې جرأت نو چې بیا پاسېدلی وي نو وال ټکولم شروع دي لیکن خو یو کس مسلمان دی یو کس مسلمان دی بهر کې زمارونو دغه تکلیفونو سره اسلام خور شو خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته وګورئ د بیت الله خوا کې یو ځل لمونځ کو ابو جهل وی څوک به لاړ شي چې د فلانکې قصاب خانې نه یو پیروان راوړي مونږ خلک ته لرې یادو لرې اصل کې عربی کې سلا لفظ دی سین لام پیروان ته وایي چې کوم غوا لنګه شي او بچې په هغه کوم غلاف کې بندي هغه کوم غوښه کې د وینو ډکې پیروان ته وایي دا به څوک راوړي عقبه ابن ابي معيط سپېره پاسېد لاړ وویړو چې راوړی څه چل ورسره وکړم نو نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې دوی په سجده پرو دي پرې ملی وله کېد نو حضور پاک له پملاغه کېښه چا کې جرأت نو چې ته یې غورځولی وي حضرت فاطمې ته چا ویلي ماشومه وه ماشومانو ته خو څوک غږ نه کوي په منډه منډه راله هغه شي د نبي علیه السلام د ملا نه وغورځو دا عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او پیغمبر علیه السلام ته هغسې ګریوان ته لاس واچو تا ویې کوله او نبی علیہ السلام ناستو چې زور یې ورکړه په دې کونډو پرېوته حضرت ابوبکر صدیق راغی هغه ته خلاص اتقتلون رجلا یقول ربی الله ظالمانو خو چې رب مې الله دی نو تاسو یو هو حضور پاک کې هر قسمه طاقت مو خو دې وخت کې د الله حکم داري چې تبه غږ نه کوي رستو به سره ګور غږ به بالکل نه کوي په دې هر څه ناکام شو یو ځل ته ابو جهل وی ذکر ته پیغمبر ویو وی دا پیغمبر خو سم معجزه می کنه وای کنه وی دا سپومه برته نیمه نه کی دا سه معجزه به بغخته چې سړی و چې پر اثر مې ول چکول هو لګول خدای به خو بس جبل ابي قبيس توخت وی راځه الله نه سوال وکړه الله وکوم دا معجزه کوم راوي خېجو جبل ابي قبيس توخت وی حق دا سپومه نیمه شو بیا به مې ومنه بیا الله سپومه دوزای کړه نیمه د غر نه یو طرف ته شو نیمه د غر نه بل طرف ته شو اقتربت الساعه وانشق القمر چې څنګه نیمه شو ناغي سوي پیدا د نظر بندي وکړه په مونږه جادو دی وکړه وی خانو زمانه نظر بندي خو پتا شو کیږي یو وی د بار خلکو نه تاسو کې جادو خو تاسو باندې وشو وی با خبره ټیک تا نو چې کومه قافلې په لار د مکې را روانه وي روړ پسرا لغینه تاسو کو تاسو په پلان کې شپه سنو لیدي یره وی سپومه په من دوه شوي و وی اوس باندې کنه یره وی غټ جادوګری په ټوله دنیا دی جادو چلیږي آیا ځن به دا ټوکې به کول به کې څو واقعات په تبل جمعه کې به وره
اسه دې پاندا تاسو ورونو په اندازه باندې ځان پوي کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وجود هغه په صحابه د دین څونه قرباني راغلي امم څوکړه نو مال کې څه قرباني ورکړه نو په جان کې څه قرباني ورکړه نو په اولاد کې څه قرباني ورکړه الټا دین پورې خندا به لیکو نیکانو پورې خنداګانې به لیکو جمعهتونو مدرسو پسې او په عالمانو او دیندارانو نیکانو او ګيري پورې پټکی پورې خنداګانې مو به لیکو کم از کم د دین ازل ساتي مرګ را روان دي د دنیا د هر څه پاتې دي دا بچی پاتې دي دا مال پاتې لري دا کارخانه دي پاتې لري دا موټر دي پاتې لري او کله چار یړو خر دی هغه دي پاتې لري د قبر لبز حساب کتاب برا سره کیږي او حضور پاک چې د کوم دین لپاره مهنت کړی دی او خواري کړی دا هغه له موږ هم کار کوو رب العالمین دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم موږ روان الله دې زموږ د حضور پاک مبارک کله عقیده کله عمل نصیب وګرځول الله تم د گمراهونو پامن